ابن عطاء الله وای کدی غوښته چې د یو چا عقل دیانت او تقوا تجربه کړي نو د په وړاندې یو څوک یاد کړه او بیا نو د خبرو ته غوږ شه کدی د هغه یاد سوي چا په بدیو پسې ګرځېدی او درته ویل هغه پرېږده هغه خو داسې او داسې کړي دي نو پوسه چې دغه سړی باطن لړلی او خراب دی او د عقل لخوا هم خلاص دی او که هغه یاد سوی څوک په خیر او شو سره یاداوه او هغه څه چې د هغه په باره کې یا د هغه په اړه عیب بلل کېده او د پر شو را اړول او ویل یې ښایي سهوه او خطا ځینې پېښه سوې وي یا یې ویل چې ښایي هغه به داسې عذر درلودی چې موږ نه یو په خبر نو پوسه چې دغه سړي ظاهر او باطن د ننه او د باندې په عقل تقوا دیانت او پرهیزګاری سره شایسته او آباد دي ځکه کامل مؤمن هغه دی چې د بل مسلمان ورور د عزت د ساتلو لپاره کوشش کوي